د دې فضیلت په صحیح احادیثو کې ثابت دی او دا سنت عمل دی او د باعث د ثواب او د اجر دی، لکه څنګه چې په حدیث کې راځي په مسلم کې 1112 نمبر حدیث دی عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي. نبی علیہ السلام نه د دوشنبې د ورځ د روژې پوښتنه وشوله. نبی علیہ السلام ویل دا ډیره اهمه روژه ده ځکه په دې کې زه پیدا شوی یم دغه رنګې او په دې کې ما باندې وحی نازله شوې ده. او دغه رنګې بل روایت کې راځي د ترمذي په 245 باندې نسائی کې په 2361 باندې ذکر دی عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. نبی علیہ السلام چې هغه ډیر زیات طلب کو او ډیر اجر به طلب کوو په دې روژې د دوشنبې او د پنجشنبې کې. او صحیح روایت د ابن ماجه کې هم ذکر دی په دغه رنګې په ترغیب کې هم ذکر دی او بل روایت کې هم راځي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه الترمذي. امام ترمذي بل روایت هم ذکر کړل په 240 باندې په دې کې ذکر کړل نبی عليه السلام دغه رنګ د روایت په نور کتابونو کې هم دی په تقریبا مسلم کې هم دی. نبی عليه السلام ویل تعرض الاعمال چې الله تعالی پیش کیږي په دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ باندې او زما مینه ده په دې ورځ باندې ان يعرض عمل چې زما عمل الله ته پیش شي وانا صائم روزه. نو د دې وجه نه دی روزه ډیر زیات فضیلت دی او حدیث او صریح حدیثونه ثابت او سنت عمل له او ډیر اجر پکې دی. والسلام.